د یونیسیار د ادارې د خوا څخه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د زده کوونکو دپاره داسې پروګرامونه پیل سوي دي چې افغان کډوال وکولای سي د یونیسیار په مالي مرسته باندې چې په پاکستاني یونیورسټیانو یا پوهنتونونو کې داخله واخلي او خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. چې دغه پروجیکټ د ICMRS د ادارې د خوا څخه مخته وړل کیږي چې مختلف پریزنټیشنونه په افغان کډوالو ښوونځیو کې سرته رسوي. نو د هغه په ترڅ کې نن د غازي امان الله خان علي لیسې ښوونکي او زده کوونکي د بیوټمز یونیورسټۍ ته دعوت کړي وه چې دوی ته د بیوټمز یونیورسټۍ د زده کوونکو او د بیوټمز یونیورسټۍ د ماحول، چاپیریال، درسي خونو، د لوبو سامان آلات او د کرکټ، فوټبال چې کوم په بیوټمز یونیورسټۍ کې د زده کوونکو دپاره کوم وسایل وه د هغو د لیدنو دپاره دوی ته دعوت ورکړل سوی و او دا لیدنه سرته ورسېدله. نو دغه د یونیسیار د خوا څخه د افغان کډوالو دپاره ډېر د ښه زیری یا د ویاړ ځای دی. خو پکار دا ده چې د یونیسیار اداره د کوم چې په بلوچستان ایالت کې 10 پنډغالي یا 10 کمپونه دي، په ټولو کمپونو کې د ښوونکو او زده کوونکو سره پر دې اړوند باندې ناستې وکړي او پر یو داسې ګډ میکانیزم باندې کار وکړي چې افغان کډوال زده کوونکي چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې هغه معیار ته دوی نشي رسېدلی یا هغه معیار نشي پوره کولی چې هغه دوی د دې جوګه سي چې افغان کډوال د کیمپ اوسېدونکی او د کیمپ د ښوونځي څخه فارغه پاکستاني یونیورسټۍ ته لاره پیدا کړي. نو هغه ستونزې چې کوم د افغان کډوالو زده کوونکو پر مخ پرتې دي، پکار دا ده چې ټولې ادارې د ټولو ښوونځیو د سرښوونکو، ښوونکو او زده کوونکو سره په دې اړوند باندې ناستې وکړي او د دوی دپاره داسې لارې چارې ولټوي چې د دوی د تعلیم سطحه معیاري کړل سي. او په دې کې خصوصا د دوی غټه مسله چې ده هغه د لنګویج ده. لنګویج دپاره په هرې ښوونځي کې د زده کوونکو پر تناسب باندې پکار دا ده چې دوی سینیره یا تکړه استادان د انګلیش دپاره په هرې ښوونځي کې مقرر کړي چې هغه د زده کوونکو سره کار وکړي او دارنګه د افغان ښوونکو سره کار وکړي تر څو زده کوونکي د لنګویج مسله حل سي. بیا افغان کډوال زده کوونکي انشاءالله کولی سي چې په ډېره اسانۍ سره خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو دغه کوم چې د یونیسیار د خوا څخه دا پروګرام شروع دی، دې پروګرام هغه وخت نور مؤثر کیدای سي کله چې په کمپونو کې د افغان کډوالو زده کوونکو ته په هرې ښوونځي کې د هغه زده کوونکو تعلیم پر هغه کوالټي باندې برابر کړي کوم چې دوی لوړ زده کړو ته هڅوي او لوړ زده کړو ته زړه ښه کوي. نو بیا هم زه د یونیسیار د ادارې او دارنګه د حکومت پاکستان سوسایټي کومې خیریه ادارې چې د افغان کډوالو سره د ایجوکیشن په اړوند باندې مرسته کوي، زه د هغه منندوی یم. خو نن چې کوم دغه لیدنه موږ وکړله، دا په لومړي ځل باندې د افغان کډوالو ماشومانو د ذهنیت د سمولو دپاره ډېر ښه پیل یا پیلامه وه. خو په کار دا وه چې دغه کارونه نه یوازې د یوې ښوونځي یا د یو سکول دپاره بلکې د هر سکول استادان کوي که زده کوونکي وي، په کار دا ده چې هغه دغسې پاکستاني سکولانو ته یونیورسټیانو ته بوتلل سي او هلته دوی ته د پاکستاني سکولانو
او استادانو او زده کوونکو کوم اکټیویټیانې چې کوي، کوم میتودونه کاروي، کوم د زده کړو وسایل ورته برابر وي، هغه باید ور وښودل سي او هغه امکانات افغان کډوالو زده کوونکو ښوونکو ته هم په کمپونو کې برابر سي چې دوی د لوړو زده کړو او د زده کړو د معیاري کولو دپاره برابر کړي او افغان کډوال زده کوونکي د دې جوګه سي او ښوونکي د دې څخه ګټه پورته کړي چې د خپلو افغان کډوالو ماشومانو سره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي او خپل مشکلات هم حل کړي او د زده کوونکو چې کوم مشکلات پر مخ پراته وي هغه هم حل سي. بیا هم زه یو ځل د یونیسیار او حکومت پاکستان مننه کوم چې موږ تعلیمي نظام را جوړ کړی او زموږ بچیان زده کړې حاصلوي.